سلامونه. ملګرو ملتونو د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د یونما دفتر وایي چې د تاوتریخوالي په دې نوې څپه کې د هرې برخې افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي زموږ جګړه د سولې لپاره ده. د بندیانو د خلاصون لړۍ دوام لري، خو طالبانو تر اوسه خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی او تاوتریخوالی یې زیات کړی دی. د ننګرهار ځایي مسؤلین وایي د دغه ولایت په هسکمین او اچین ولسوالیو کې امریکایي ځواکونو له خپلو هډو وتلي او اوس مهال په یادو اډو کې افغان سرتیري ځای پر ځای شوي دي. طالبانو خبرداری ورکړی چې په ټول افغانستان کې به سلام مخابراتي شرکت د دوی نظامي هدف وي. دغې ډلې په یو خبرپاڼه کې له خلکو غوښتي چې د دغه شرکت سیم کارتونه ونه کاروي. او هند ته د افغانستان سګني صادرات د تیرو کلونو په نسبت 21% زیات شوي. هند کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې دغه هیواد ته د افغانستان د روان کال صادرات $530 میلیونه ته رسیږي.